پاکستان ته د طالبانو اخطار او کراچۍ کې د افغان کډوالو خوشي کېدل. آیا پاکستان وویریده؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. له پاکستانه د طالب چارواکو لخوا د افغان کډوالو په اړه د شکایتونو او اخطارونو په دوام په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دراني په مشرۍ پلاوي سره په لیدنه کې ویلي له هغه څه باید ډډه وشي چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزه کوي او په وینا یې هر ستونزه د خبرو له لارې هواریدلی شي. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر له پاکستاني پلاوي غوښتنه کړې چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی ودرول شي. ښاغلي خیرخوا ټینګار کړی چې د یو ګاونډي هیواد په نامنه کېدو سره د بل ګاونډي هیواد امنیت ګډوډېږي. هغه همداراز ویلي که چیرې د افغانانو سره ظلمونه همداسې روان وي نو امارت به یې په نورو لارو غور وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو یادو خبرو نتیجه ورکړه. تازه خبر دا دی چې طالبانو د کراچۍ له زندانه 80 افغانان آزاد کړي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو کونسلګرۍ وایي د دغه ښار له زندانونو یې 80 کډوال خوشي کړي دي. په کراچۍ کې د افغانستان قونسل عبدالجبار تخاري د دوشنبې په ورځ د یوې ویډیو په خپرولو سره وویل چې دغه کسان د سند صوبې له بېلابېلو زندانونو خوشي شوي دي. د هغه په وینا په خوشي شوو کسانو کې 10 ماشومان هم شامل دي. هغه ویلي چې دا کسان به د طالبانو په مالي مرسته هیواد ته انتقالیږي. تخاري زیاته کړه چې تر اوسه د ښځو ماشومانو په ګډون 2610 بندیان د سند له بېلابېلو زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. د نوموړي د څرګندونو له مخې د دغه ایالت په زندانونو کې تر 900 ډېر کسان بندیان دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.